پاکستان د لمنځه تلو تباه کېدو په طرف خو څنګه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام ستړي مشئ. پاکستان هغه هیواد دی چې افغانان ورته په ښه نظر نه ګوري او په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړو او بدبختیو لامل یې بولي، خو دغه شرپسند هیواد په خپله هم د تباه کېدو په لور روان دی. هغه داسې چې په پاکستان باندې بهرني پورونه 122 میلیونو ډالرو ته رسېدلي. دغه راز یاد دې وي چې دغه پیسې پاکستان په سود قرضه کړې او ورځ تر بلې پرې ډېرېږي. د معلوماتو له مخې پاکستان کې کورني او بهرني پورونه په ټولیز ډول 296 میلیارده ډالر دي. دغه راز په اوس وخت کې د پاکستان صادرات سل او واردات 250 دي، یعنې 150 سلنه کسر لري او د بهرنۍ سوداګرۍ لپاره بهرني اسعار په لاس کې نه لري. د پیسو ارزښت د ریکارډ په کچه لوېدلی چې له امله په پاکستان کې سخته قیمتي ده او کاروبارونه یې هم کمزوري دي. تازه امریکایي قانون جوړونکو په لومړي ځل پاکستان ته یو داسې نسبت کړی چې وایي یاد هیواد پوره سیمه په اور کې اچولې ده او په یو وخت هم د اور بلونکي او هم د اور مړه کوونکي کردار لوبوي. دغه راز 22 امریکایي سناتورانو د طالبانو سره د ملاتړ پر سر په پاکستان باندې د بندیزونو غوښتنه کړې ده چې سخت نړیوال بندیزونه دې پرې وضع شي. د دغه لوی نفوس لرونکي هیواد وګړو ته کار برابرول، د پاکستاني کلداري ارزښت ساتل او د نړیوالو پورونو خلاصول او تازه په دوی باندې د بندیزونو ویرې دغه هیواد د کړنګ په غاړه په یو سخت حالت کې ودرولی. که څه هم دوی ځانونه ظاهرا پیاوړي ښیي، په حقیقت کې داسې نه ده. دا هیواد پوره د تباهۍ لور ته روان دی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د بیا ستاسو راپور ته راځم ټول یو بخښنه خدای مو سپارم. د الله په امان.